الله الرحمن الرحیم. د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل درنو ملګرو سلامونه. د تیر ورځ د الیپس باره کې معلومات ترلاسه کړم، هغه مو ولوست. راځو په نن ورځ کې به موږ او تاسې د شیپ څومره شیپونه دي دا ټول به موږ او تاسې ولولو. نو زه له تاسې نه هماغه پخوانۍ خبره ده، بیا زه تاسې نه خواست کوم که چېرته تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو تاسې پلیز دا سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ او لایک او کمنټ بالکل مه هېروئ. دا زموږ لپاره یو غټ فیډباک راکوي. نو زه راځم درس خواته ځم، راځم زما کور الټرا اوپن ده. راځم نن د آل شیپس په باره کې موږ او تاسې خبرې کوو. اول تر اوله راځو موږ او تاسې سره به آل شیپس په دې ځای کې موجود دي. نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم. که چېرته زه په دې کلیک وکړم یا زه په پیک ټول کې اوسېږم له خپل کیبورډ نه وای پریس کړم نو موږ او تاسې سره به څه شی راشي؟ پالیګان د کنټرول سره ډریګ کولو سره به بالکل یو پرفیکټ شکل به موږ او تاسې سره راځي. دغه د ما پالیګان ډریګ په خوا اصل کې دا یو ټراینګل ده، صحیح شوه، یا درې زولي ده. نو موږ او تاسې څنګه به د دې زولې زیاتو؟ د دې زولو د زیاتولو لپاره موږ او تاسې سره دلته سیکشن شته دی. وګوره څو زولې دي په کار دي، صحیح شو. وګوره 6 زولې 5 زولې کولی شي یو په یو تن استفاده وکړي، صحیح شوه. پالیګان د موږ او تاسې اول موږ او تاسې عمومیات وایو لکه څنګه چې مو مخکې ویلی. دې ځای نه راځو د دې آوټلاین کنټرولوو، آوټلاین دې ځای نه کنټرولولی شو موږ او تاسې. همداسې دې خوا ته راځو، دا د آوټلاین ټایپونه یا شکلونه دي په ټکسټ کې باید په کوم ځای کې موجود دي، صحیح شوه. همداسې پیج اپ او پیج ډاون لکه د ټول ډاکومنټ اخر ته راځي که د ټول ډاکومنټ سر ته راوړي، صحیح شوه. موږ او تاسې عمومیات خلاص شو. اوس به ټراینګل یوز کوو. څنګه د ټراینګل موږ او تاسې د وګوره 5 ځلې مور کې دا کولی شو، دا موږ 12 ځلې مور کې دي. وګوره دا هر یو نوټ چې ده دا په یوه ځله باندې دلالت کوي، صحیح شو که. اوس راځو تر څو چې موږ دا کرف ته کنورټ نه کړو موږ او تاسې کولی شو د شیپ ټول نه په استفادې سره موږ او تاسې په دې کې تغییر راوړو. په هر یو نوټ باندې چې کلیک کوو وګوره موږ او تاسې په دې کې تغییر راوستلی شو، صحیح شوه. کنټرول زیډ کوم لکه داسې چې زه دا راځم دا داسې کوم یا داسې کوم او زه دې نه یو کاپي اخلم. کنټرول شفټ سره د دې کونجه دا نیسم او کنټرول سره چې یو بله کاپي اخلم رایټ کلیک سره او یو کلر زه په دې کې اډ کوم او یو کلر زه په دې کې اډ کوم یا دا کلر پکې اډ کوم یا داسې یو بل کلر پکې اډ کوم او زه راځم په دې کې دا کلر اډ کوم یا داسې کوم چې دا کلر پکې اډ کوم او راځم آوټلاین ته ختموم. وګوره نو دا به موږ سره داسې یو شکل جوړ شي. کولی شي دا موږ په ګراف یا نورو شیانو کې استفاده کړو. که همداسې زه راځم بیا د خپل کیبورډ نه وای پریس کوم، راځم کنټرول سره دا ټرینګل زه ډریګ کوم په ډبل کلیک سره یا داسې چې کلیک وي ډبل کلیک سره موږ تاسې راځو د روټیشن پوینټ چې ده دا موږ تاسې یوز کولی شو. همداسې پالیګان چې ده دا موږ نور هم د ډېرو شیانو لپاره یوز کوو. لکه زه راځم یو ټرینګل او یو ریکټینګل اډ کوم داسې او زه راځم د شیپ ټول سره دا پوینټونه ورته راوند کوم او همداسې زه راځم په دې کې بالکل فول ریډ کلر ورکوم او داسې راځم په دې آبجکټ باندې انتخاب کوم، کنټرول نیسم او د بلیک دا لږ توربخان کوم دا د هغه رنګ. همداسې زه راځم پلس بټن یې سره د کیبورډ دا کوم پلس بټن چې دا به زه تاسو ته وښیم په کیبورډ کې چې دا کومه نومیریک کی یا دا د اخري کې بټن چې په دې ځای کې چې هغه پلس بټن وي. زه راځم دلته آپشن ته او موږ به دلته ټرن آن نومیریک کی او اوکې. دا وګوره دغه پلس بټن چې کومه ده موږ تاسې کولی شو د پلس بټن په کې کاغلو سره موږ تاسې کولی شو یو فایل نه کاپي واخلو. زه راځم له دې نه یو کاپي اخلم، دا ما کاپي کې واخیسته. زه راځم دا لږ بره ډریګ کوم بس دا دومره او زه راځم دې ته څنګه کوم وایټ کلر ورکوم. وایټ کلر د ورکولو نه وروسته زه راځم دا ټول سلیکټ کوم او رایټ کلیک سره دې آوټلاین څنګه کوم ختموم په دې کلیک کوم او زه راځم چې شته ټرانسپرنسي ټول ته د پاسه نه لاندې طرف ته ډریګ کوم
نو وګوره داسې یو افیکټ موږ دې ته ورکوو. همداسې زه راځم په دې ټرینګل باندې کلیک کوم، ډبل کلیک سره کنټرول نیسم چې په زاویو باندې دا روټیټ شي یا تاو شي، او زه راځم دا راوړم د دې په مابینځ ته که چېرته موږ او تاسې مابینځ نه شوی پیدا کولی، نو تاسې مهرباني وکړئ تاسې دلته ویو ته راشئ، دا الاینمنټ ګایډلاین او ډاینامیک ګایډلاین دا تاسې څنګه کوئ فعال کړئ، یا او دلته راشئ سنیپ ټول ته او دلته چیک کړئ آبجیکټ انتخاب کړئ. اوس زه راځم دې کې وایټ کلر ایډ کوم، د وایټ کلر د ایډ کول نه وروسته د دې آوټلاین ته ختموم او زه راځم چی شته شیپ ټول ته. په شیپ ټول ته چې کله راشم دا وګوره دا که زه تغییر راوړم دا باندې کېږي. اوس څنګه چل کول پکار دی، راځم اول دا کرس ته کنورټ کوم چې دا خاصیت له لاسه ورکړي. چې کله دا خاصیت له لاسه ورکړي زه دا ټول نوډونه داسې کوم، دا ټول لاینونه کرس ته اړوم، بیا راځم دا چی شته اړوم، دا سیمیټریک نوډ ته اړوم. دا وګوره دا به داسې راځي. ته کولی شي یو په یو نوډ کې بل ایزي او لنډه طریقه چې ده د داسې یو بټن د جوړولو لپاره کنټرول سره ریکټینګل ډریګ کړه او دا راشه شیپ ټول انتخاب کړه، F10 شارټکټ کې ده، کنټرول کیو سره کرس ته کنورټ کړه او دلته راشه په دې باندې کلیک وکړه. هغه پلس بټن چې موږ سره په نیومریک کې کېده دا یو نوډ به ورته سلیکټ کړي او پلس بټن به وایي دلته به دې په دا مابینځ کې هغه موږ ته جوړ شي دا نوډ. نو زه غواړم دا نوډ ډبل کلیک سره دا نوډ ختم، ډبل کلیک سره دا نوډ ختم. بس اوس زه څنګه کوم، زه راځم دا چې دې کې وایټ کلر ایډ او ریموو آوټلاین دا چې کوم دا موږ راځم داسې او زه په دې باندې کلیک کوم او سی فار د سنټر ای فار د ایکول. نو زه راځم دا وګوره یو ښایسته او اسانه د یوټیوب لوګو موږ او تاسې جوړه کړله. همداسې کولی شو د نورې لوګوګانې نور شیونه موږ او تاسې د دې لارې څنګه کولی شو جوړولی شو. لکه زه غواړم د دې آوټلاین یا دا کوم کارنر چې دي دا زه غواړم راوند کړم، زه په دې کلیک کوم، زه راځم دا راوند کوم او دا څنګه کوم دا سیمیټریک ته دا اړوم. دا نه په دې یو باندې نه کېږي، دا به ټول ته کرف ته اړوي بیا به سیمیټریک ته اړوي. دا وګوره کنټرول زیډ ټول سلیکټ او کرف او سیمیټریک. نو موږ تاسې کولی شو داسې د ټرینګل لپاره نورم ډېر کارونه دي. لکه زه راځم بیا یو پالیګان ډرا کوم او زه راځم دا څنګه کوم، د دې دا نوډونه زه اخلم 15 او زه راځم شیپ ټول ته او ډبل کلیک سره په دې نوډ کلیک کوم چې دا سوري نوډونه موږ 15 اخیستي دا شپږ کوم او ډبل کلیک سره په دې کلیک کوم دا به 15 شي. راځم داسې چې دا داسې وړم او داسې او زه راځم کنټرول کیو سره دا کنورټ کوم کرف ته او داسې راځم دا داسې وړم دې خوا ته داسې او شیفټ سره دا ورکای او زه دا راوړم داسې پیج سنټر ته او دا زه داسې کوم دا داسې نورم غټوم او شیفټ سره دا منځ نیسم چې داسې لږ نور سایز هم ورکړم. بس دا دومره بس ده، داسې چې راځم بس دا دومره بس دی. اوس زه څنګه کوم، اوس زه راځم داسې دې کې یو کلر ایډ کوم، راځم دا کتر طرف ته ډریګ کوم، کنټرول آر سره د دې نه کاپیانې اخلم او داسې کوم چې دې کې نور کلرونه پکې ایډ کوم. همداسې یو دا کلر هم بس کنټرول زیډ یو دا کلر هم پکې ایډ او بل چې بل یو دا کلر او زه څنګه کوم دا ټول سلیکټ آوټلاین ختم. آوټلاین چې ختم شو دا ټول به داسې سلیکټ یو را به شي چې شته نایف ټول ته په نایف ټول باندې به کلیک وکړئ، کنټرول سره به داسې ټرک کې کړم. دا وګوره دا موږ تاسې څنګه کړه، دا وګوره دا هم بېل صحیح شو. اوس څنګه کوم دا ټول داسې کوم او راځم چې شته ډرپ شاډو داسې له پاسه نه کنټرول زیډ مابین نه داسې لږ لاندې طرف ته راوړو. بس دا دومره بس ده او رایټ کلیک او چې شته اردر ته راځم او دا څه کوم ریورس کوم. د ریورس کول نه وروسته زه څنګه کوم دا ټول سلیکټ کوم او کنټرول شفټ سره ډبل کلیک داسې ریکټینګل په دې باندې جوړوم او راځم دا تر دې ځای پورې راوړم او دا ریکټینګل تر دې ځای راوړم ته کوم ځای پورې چې موږ کټ کړی او بس. او زه راځم دې ته ورکوم یو ډارک کلر او زه څنګه کوم، زه راځم چې شته ټرانسپرنسي ته او دا څنګه کوم دې ته ملټیپلای ورکوم
او ملټیپلای چې ورکړه دا داسې ډرګ او د دې آوټلاین څنګه کوم ختم دا آوټلاین هم ختم شو راځم دلته چې شته دې ته او بیا چې شته راځم انویلپ ټول به موږ تاسو وروسته وایو خو زه اوس په دې ځای کې یوز کوم دا داسې چې اول بس دا ټول سلیکټ کړم کنټرول جی سره به ګروپ کړم او د ګروپ کول نه وروسته بیا څنګه وکړم بل ته راشم انویلپ ټول ته انویلپ ټول موږ سره په دې ځای کې او دلته به سټریټ لاین انتخاب کړم شیفټ سره به داسې ډرا کړم باره او موږ تاسو د یو ټرینګل د ډرا کول دومره یو ښایسته او اسانه او مزیدار هغه جوړ کړه ډیزاین داسې چې زه راځم دا داسې کوم کنټرول زد کولی شي وګوره موږ تاسې د دې لارې نه کولی شو نور هم استفاده کړو دا به زه ډیلیټ کوم راځم بل موږ سره په شیپ کې نور شي د سټار نه موږ تاسې ډېر استفاده کولی شو کنټرول داسې ډرګ کوم موږ سره یو کمپلیکس سټار او بل معمولي سټار د معمولي سټار موږ سره تاسې دا بل دا کمپلیکس ده نو د کمپلیکس سټار چې دا که تاسې فکر وکړئ دا جوړ شوی د یو څو ټرینګلونه نه موږ تاسې کولی شو چې دا موږ تاسې د ټرینګل نه هم جوړ کړو خو بای ډیفالټ موږ تاسې راځو د خپل کیبورډ نه وای پریس کوو او داسې کوو چې داسې راځم کنټرول سره داسې کنټرول آر خو دا نوډونه چې دي دا یو بل سره ځکه باید صحیح وي چې دا د روټیشن پوینټ چې دا د موږ تاسې کوم یو دا باید په سنټر کې لکه دا اوس چې دا کنټرول آر کولی شي داسې استفاده کړي وګوره په دې کمپلیکس او د کمپلیکس یو شی همداسې زه راځم داسې په دې سټار باندې زه کلیک کوم په سټارټ کې دلته اول موږ تاسې د سټارټ دا زاویې ښیي چې دا زولې ښیي چې څو دانې دي لکه ما نه حقیقي دی کولی شو کم او دې خوا ته دا جګوالی او ټیټوالی د دې ځای نه لکه موږ داسې شیپ ټول په استفادې سره دا داسې کم زیات شوی ته وایي چې شیپ ټول ته نه ځم دا موږ تاسې له دې ځای نه هم کنټرولولی شو صحیح شو نو موږ راځو دې خوا ته آوټلاین ده او دې خوا ته همغه او دلته آخر کې کرف ده کرف چې موږ تاسې کله کنورټ کړو موږ تاسې کولی شو بیا په یو کې تغییر څنګه کړو راولو خو چېرته کرف ته نه وي کنورټ موږ تاسې نه شو کولی که دا وګوره تاسې زه راځم داسې استفاده وکړم صحیح شوه نو موږ تاسې سټار د ډېرو شیانو لپاره استعمالوو ورپسې راځم وروسته چې د سپایرل کې دلته وګوره چې کله کنټرول سره دا ډرګ کوم دا وګوره دا سپایرل کولی شي دا ته زیات هم کړي لکه دا ځینې ما وکړه وګوره مخکې څومره وڅلورو همداسې زه راځم دا زه کمومه زه ورکوم زه ورکویم چې دریو په اندازه باندې د سپایرل ټول نه موږ تاسې ډېره استفاده کولی شو زه کنټرول سره راځم دا یو ښه ډرګ کوم او بیا زه راځم دا دواړه سلیکټ کوم قطع ډرګ کوم کولی شو موږ ښایسته باډر ورنه جوړ کړو زه ډیلیټ کوم دلته راشم دا دواړه به سلیکټ کوم کنټرول سره به دا راشم دا به کاپي کوم او اوس څنګه کوم اوس زه راځم دلته په دا مابینځ کې یو وړوکی شانتې ریکټینګل ورته ډرګ کوم او داسې چې کنټرول سره داسې په 90 ډګري باندې دا څنګه کا روټیټ کا کولی شي دې نه اوس تاسې څنګه کوئ د باډر په حیث باندې استفاده وکړئ لکه فرض مثال زه راځم دا ګروپ کوم او داسې زه راځم دا په یو کونج کې شاوخوا کې لګوم او د لګولو نه وروسته موږ تاسې څنګه کولی شو استفاده ورنکړو زه راځم رایټ کلیک سره کاپي او کنټرول آر سره بس ریپیټ وګوره موږ تاسې کولی شو شیفټ F2 سره ډایرکټ زوم ان وګوره څنګه په کارنر هم ټي جوړ کړو صحیح شه زه راځم بیا سپایرل ټول ته چې کله راغلم دلته وګوره دا چې دا به موږ سره دې خوا نه راځي که زه چېرته دې باندې کلیک وکړم دا به له دې خوا نه راځي صحیح شه بس یوه خبره ده دې خوا ته چې ده دلته د دې تاووالی ښیي چې څومره باید سموت وي دا وګوره لکه زه په دې باندې کلیک کوم موږ تاسې کولی شو د دې سنسیټیویټي له هغې ځای نه څنګه کړو کنټرول کړو همداسې زه راځم بیا سپایرل ټول ته د راتللو نه وروسته داسې ډرګ کوم او زه دلته شی کوم زه دلته راځم آوټلاین دې ځای نه د آوټلاین سټایل دې ځای نه په سر کې کومه ایرو ورکړئ لکه دا وګوره د دې سر کې مونږ څنګه کړه دا ایرو م ورکړه دا او په آخر سر کې شی کوئ
په آخر سر کې دا ایرو ورکوي کولی شي وګوره صحیح شو که نه بس دا ډیلیټ د سپایرل ټول نه وروسته موږ سره شي دي کمان شیپ دي کمان شیپ کې دلته وګوره موږ تاسو سره رقم شوونه دي ډول نو موږ تاسو کولی شو چې هر یو دې نه استفاده وکړو لکه پلس آیکن شو همداسې راځو دا آیکن دا شیپ شو همداسې راځو وګوره هیډز شو ښه تیار جوړ شیپونه دي کولی شو ته موږ تاسې دې نه څنګه کړو استفاده وکړو درس په آنلاین کې بیا هم تاسو ته که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو تاسو پلیز زموږ چینل څنګه کوي در سره سبسکرایب کړئ زه راځم کمان شیپ ته په کمان شیپ کې زه راځم زه دا یو ډریګ کوم دومره کولی شم زه د دې کې زه تغییرات راوړم په هغه صورت کې چې دا حرف ته کنورټ کړم چېرته دا حرف ته کنورټ نه کړم موږ تاسو په دې کې تغییر نشو راوستلی وګوره موږ تاسو شیفټ ټول کار نه کوي کنټرول کیو سره دا حرف ته کنورټ کوم اوس به موږ تاسو کار کوي زه دا نوټ هم ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم وګوره زه دا داسې مابین سره راوړم او دا داسې ورکه ریډ کلر صحیح شو کولی شي دلته شیډو ته شیډو ورکړې د شیډو لپاره وګوره کولی شي داسې 2D جوړ کړي صحیح شو همداسې زه راځم ورپسې بل موږ سره چې ده امپیکټ ټول دی امپیکټ ټول موږ تاسو سره ډېر یو زبردسته ټول ده موږ تاسو دې نه ډېر استفاده کولی شو خصوصا د دې درویشانو په جوړولو کې اگر دلته وګورم موږ سره ریډیل ده پیډیل ده وګوره یو دا بل شی ده بل ده وګوره کولی شو دې نه څنګه کو استفاده وکړو که دا او دا او بل داخلي او خارج زه راځم کنټرول زیډ زه راځم بېرته پخواني شیپ ته زه راګرځم او زه دا یو نوی هغه مونږ جوړ کړ زه راځم اوس څنګه کوم زه اوس راځم په دې باندې زه کلیک کوم او زه راځم چې امپیکټ ټول ته او دا ریډیل ته اړوم ریډیل ته چې دا مونږ غواړو مونږ تاسو کولی شو د دې په آوټلاین کې مونږ تاسو څنګه کړو تغییر راولو د دې په بیلډ کې صحیح شوه اوس زه راځم چې شته مونږ تاسو په شیپ کې دلته چې ویلو سوایرل ټول ویلو سوایرل ټول مونږ تاسو کولی شو ډېرو شیانو لپاره یوز کړو لکه دا وګوره زه دا امپیکټ ټول وینې دا زه کولی شم داسې یو شیپ ته جوړ کړم د درویشانو لپاره وګوره که زه دې ته یو کلر ورکوم بیا به پته لګېږي زه راځم سوایرل ټول ته صحیح شو داسې شي موږ تاسو دا ډیزاین جوړ شو دا وګوره او زه دې ته راځم یو کلر ورکوم لکه دا موږ تاسو سره څنګه ده دا موږ تاسو سره کنورټ نه ده او دې ځای نه څنګه کوو د دې ځای نه دا د دې کې دا کوم لینونه چې دي دا موږ تاسو دې ځای نه کنټرولوو دې ځای نه چیک کوو سټیپونه کنټرولوو وګوره او دې ځای نه چیک کوو دې ځای نه کولی شو سیده لاینونه دا ورکړو دا ورکړو وګوره نو موږ تاسو دې نه استفاده کولی شو که زه غواړم زه دا راځم کنټرول کیو سره دا کار کوم کنورټ ته او دا څنګه کوم دا داسې یوز کوم او زه رایټ کلیک سره دې ته ورکوم کلر صحیح شوه نو موږ تاسو دا په مکف کې استفاده کولی شو ځکه زه دا راځم او زه دلته راځم ټي شرټ مکف ورته راوړم د ټي شرټ مکف کې دا وګوره موږ تاسو سره ټي شرټ مکف راغی دا وګوره او زه دا څنګه کوم دا ورکه کوم او داسې او رایټ کلیک سره چې شه پاور کلیپ انسایډ وګوره ایډیټ او زه راځم دا خپل شیپ څنګه کوم دا داسې برابروم او داسې روټیټ او دا څنګه کوم داسې او صحیح شو که موږ تاسو کولی شو دا شی کو په ټي شرټ کې هم استفاده کوو لکه دا د لوبغاړو د کالیو دې شیانو کې موږ تاسو کولی شو یوز کړو همداسې زه وروسته راځم امپیکټ هم خلاص شو موږ تاسو سره ګراف پیپر ده ګراف پیپر له لارې موږ تاسو کولی شو یو چارټ یا یو جدول جوړ کړو جدول به داسې جوړو موږ تاسو چې موږ تاسو په اول کې چې کله ګراف پیپر ته راځو دلته موږ تاسو ته روګان یو کالمونه موږ تاسو ته دلته آوټلاین سایز کې وګوره
کولی شو داسې د ګراف پیپر نه استفاده وکړو. صحیح شوه. د انګروپ کولو سره موږ تاسې کولی شو یو خانه یې دې څنګه کړو لرې کړو. نو دا د موږ تاسې نن ورځې درس په شیپټول کې. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.